نه شیان مو حمل په خطر کې اچوي. هغه خطري فکتورونه چې مېرمنې د حمل په جریان کې د خطر سره مخامخ کوي. په داسې ډول ورڅخه یادونه کوو. اول های بلډ پریشر یا د وینې لوړ فشار. که چیرې حامله مېرمن د لوړ فشار ناروغي ولري او مېرمن خپل فشار د پرهیز او درملو په واسطه کنټرول ونه ساتي، نو دغه ناکنټرول سوی د وینې لوړ فشار ستاسې حمل د مشکل او خطر سره مخامخ کوي. او دوهم پولیسیستیک اوواري سینډروم ده. یو داسې حالت دی چې د مېرمنې څخه د حمل د تداوم قابلیت اخلي. یعنې مېرمن حمل نسي جبرانولی او تر 9مې میاشتې پورې حمل ته دوام نسي ورکولی، چې په نتیجه کې سیکت رامنځته کیږي. دریم ډیابیټ یا شکر. هغه مېرمنې چې د شکرې ناروغي لري، د هغه مېرمنو لپاره دا ډېره مهمه خبره ده چې مخکې تر حمل اخیستلو باید خپل د وینې شکر په نورمال اندازه کې وساتي. دا ځکه چې د حمل په اولو څو هفتو کې د وینې د شکرې زیاتوالی د ماشوم د نیمګړتیاو باعث کیږي. او د وینې د شکرې د کنټرول باوجود باید مېرمنې مولټي ویټامین او فولیک اسید درمل هم واخلي چې د دې په واسطه هم په ماشوم کې د خطراتو احتمال راکمیږي. څلورم کډني ډیزیز. د هغه مېرمنې چې د پښتورګو ناروغي لري، نو مخکې د دې چې حمل واخلي باید د پښتورګو لپاره تداوي وکړي، ځکه چې د پښتورګو لپاره په تداوي کې درملو او پرهیز ضرورت ده او د پښتورګو د ناروغۍ په شتون کې د سیکت خطر موجود ده. پنځم د تایرايډ ډیزیز یا هم د جاغور ناروغي ورته وایي. ناکنټرول سوې د جاغور ناروغۍ، یعنې که چیرې د جاغور د غدې فعالیت تر نورمالې اندازې زیات او یا کم وي، نو په نتیجه کې د ماشوم د زړه د عدم کفایې یا هارت فیلر، د لږ وزن درلودل او نورو ولادي ناروغیو باعث کیږي. شپږم خطري فکتور چې د هغه چاغوالی ده. چاغوالی د حمل اخیستل ډېر مشکل کوي او د دې باوجود د حمل په جریان کې د شکرې ناروغۍ د رامنځته کېدلو چانس زیاتوي. اووم عمده خطري فکتور چې ده چې حمل په خطر کې اچوي ایچ آی وي یا ایډز ده. ایچ آی وي د وجود د معافیتي سیستم حجرات تخریبوي او په نتیجه کې د وجود مقاومت د انتانات مقابل کې راکمیږي او مېرمن کولی شي چې خپل د وجود موجوده د ایچ آی وي وایروس د حمل یا ولادت په جریان کې خپل ماشوم ته انتقال کړي. نو د ټولو مشکلاتو د مخنیوي لپاره باید مېرمن مخکې د دې چې حمل واخلي، که چیرې د مېرمن د ایچ آی وي انتان ولري، نو د ایچ آی وي د انتان لپاره یې درملنه وکړي چې د درملنې په واسطه د مور څخه ماشوم ته د ایچ آی وي د انتان د انتقال احتمال راکمیږي او مور باید ولادت د عملیات په واسطه سره اجرا کړي. او پاتې سو اتم خطري فکتور چې حمل په خطر کې اچوي. هغه مېرمنې چې په کم عمر یعنې تر 18 کالو په کم عمر کې حمل اخلي، دغه مېرمنې د وینې لوړ فشار او کمخونۍ ته زیاتې مساعدې دي او نسبت هغه مېرمنو ته چې تر 18 کالو لوړ عمر لري ممکن ژر او تر وخت مخکې ولادت وکړي. د دې باوجود د کم عمر لرونکي مېرمنې د جنسي انتقالي ناروغیو سره زیاتې مخامخ کیږي. نو په دې اساس کېدای شي چې دوی د حمل په جریان کې هم په دې ناروغیو اخته شي. او نهم عمده خطري فکتور چې زیاته شیوع په اوس وخت کې لري، هغه فرست ټایم پریګننسي and after age 35 years. لومړنۍ او تر 15 کلنۍ وروسته حمل اخیستل یو غټ خطري فکتور. زیاتره پیغله مېرمنې دا تصمیم لري چې تر 15 کلنۍ پورې حمل نه اخلم. کله چې مې ځواني یوازې د خاوند سره تېره کړم وروسته به حمل واخلم. نو د دغه مېرمنو چې په 15 کلنۍ یا د دې څخه وروسته لومړنۍ ځل لپاره حمل اخلي، کېدلی شي چې دوی نورمال حمل ولري، خو د پلټونو په اساس دغه مېرمنې څو خطرونو ته مساعد دي. اول لکه سیزارین ډیلیوري ده چې د عملیات په واسطه ولادت ورکول. هغه که د هر مشکل په اساس وي، مېرمن دې ته مجبوره کېږي چې سیزارین ډیلیوري وکړي. او دوهم ډیلیوري کمپلیکیشنونه دي، مطلب دا چې د ولادت د اختلاطات سره مېرمن مخامخ کېږي. او دریم اکسیسیو بلیډینګ ډیورینګ لیبر ده، یعنې کله چې مېرمن ولادت ورکوي په دې وخت کې په زیات نه سره وینه ضایع کوي، چې دا یو مشکل حالت ده او مېرمن ته مشکل جوړوي. او څلورم پرولانګ لیبر ده، یعنې کله چې مېرمن د ولادت ورکوي، ولادت یې تر 20 ساعته زیات وخت په بر کې نیسي، چې مور له ډېر دردو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. او پاتې سو پنځم جینیټیک ډیسارډر دي، او د دې ټولو باوجود ممکن یو بل خراب او ناخوښه حالت هم رامنځته شي چې امکان لري چې ماشوم د جینیټیکي مشکل ولري، لکه ډاون سینډروم. زیاتره هغه مېرمنې چې په اوږد عمر کې حمل اخلي او یا هم د اول ځل لپاره په 15 کلنۍ کې حمل اخلي، د دوی ماشومان د ډاون سینډروم باندې اخته وي. مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ، زموږ سره ملګرتیا پالئ او د مور او ماشوم روغتیا ته خاصه پاملرنه کوئ. نظر مو راسره شریک کړئ او زموږ ویډیو د خپلو دوستانو سره د خپل فیسبوک اکاونټ د لارې څخه شریک کړئ.